د ختیځ میشتو ولسونو هغه ارمان پوره کیږي چې اوږده موده یې تندغري وو او غوښتل چې ناروغان په خپل هیواد کې د خپل روغتیا پالانو لخوا تشخیص او درملنه ترسره شي. تازه د ننګرهار په زربستریز روغتون کې د 28 میلیونه افغانیو په لګښت ریفرنس لابراتوار پرانیستل شو چې د ټولو هغو امراضو تشخیص به پکې ترسره کیږي چې تر پرونه یې له امله خلک پاکستان او ایران هیوادونو ته تلل. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف لابراتوار پرانیستي په غونډه کې وویل په دغه تشخیصي مرکز ټول لګښت د UNDP نړیوالې مؤسسې لخوا شوی دی. د دغه نننې تعمیر افتتاح لپاره چې موږ راغلي یو دا د UNDP د خانه دغه تعمیر جوړ شولو او دې باندې ټوټل 22 میلیونه روپے په دې باندې افغانۍ لګښت راغلو 20 میلیونه افغانۍ په دې باندې صرف په تعمیر باندې مصارف راغلي دي. دا کې هغه امراضو چې هغه ټیسټونه په دغه اکثره دغه شفاخانو کې به نه کېدل او موږ به بل ځای ته محتاج کېدلو چې دغه مریضان ولېږو او ټیسټونه یې وشي. نو انشاءالله آینده دپاره هغه ټیسټونه د امراضو سري بیماریو دپاره هغه ټیسټونه په دغه لیبارټرۍ باندې کېږي. زموږ ولس به بل ځای نه محتاج کېږي چې بیا بل ځای ته لاړ شي. همدارنګه د افغانستان عامه روغتیا وزیر چې د لابراتوار پرانیستي په غونډه کې ګډون کړی وو په خپلو خبرو کې وایي اسلامي امارت په ټوله معنا په روغتیایي برخه کې د نوښتونو په هڅه کې دی ترڅو هیوادوال اړ نشي چې ګاونډیو هیوادونو ته د امراضو د تشخیص او درملنې لپاره په کرغېړنو لارو تګ راتګ او په لوړه کچه تاوانونه وکړي. د عامه روغتیا د بخش د روغتیا خدماتو کې کمزوریان شته. زموږ ستاسو هیوادوال کړيږي زوريږي او ګاونډي هیوادونو ته دغه بخش د سفرونو تکلیفونه ویني. که هر څوک دغه تورخم ته یا بل یو بارډر ته ورشي ودرېږي هیوادوالو باندې شاید چې دومره خفه شي چې لس ځل وجاړي. زمونږ هم ارزو او ارمان دا دی چې دغه نقطې نه چې موږ زیات کړيږو دغه نقطې نه موږ خود کې پاشو مشکلات به ډېر وي. ختیځ میشتي ولسونه وایي خوښ دي چې له دې وروسته به کوزي پښتونخوا او د پاکستان نورو ښارونو ته له تګ خلاص وي او ناروغان به د خپلو روغتیا پالانو لخوا تداوي کیږي. دوی وایي که د روغتیا په برخه کې لا نور کار وشي د ننګرهار په شمول د ختیځ زون د ټولو ولایتونو خلک به له هغه کړاوه خلاص شوي وي چې له لسیزو ورسره لاس او ګریوان دي. دغه لابراتوار ډېر د مشکلات حلولی شي ولې چې دغه خلکو سره نه پیسې و چې خارج تلو نه هغه یعنې مجاز لابراتوار ده چې هر مریض دپاره د هر هغې د امکانات دلته شته. دومره د افتخار ځای دی چې که د خوشحالۍ نه په جامو کې نور نه ځایږو او چې دومره مشرقي په سطحه باندې دلته یو موږ له دونه خدمت وشولو او هیوادوالو ته یو مشکل حسانه شوله. ان شاء الله که دا لابراتوار جوړ شوی دی نه پېښور ته ضرورت شته نه کابل ته نه بل خارج ملکو ته همدلته څه معاینات ضرورت و د خارج ملکو ته ان شاء الله همدلته سرته رسیږي. مسؤلینو همدارنګه په یاده غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې به د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ټول هغه روغتونونه بیا له سره پالوي چې جګړو له منځه وړي او په نورو روغتیایي مرکزونو به هم کار کوي او په یاده برخه کې ورسره په زیات شمېر نړیوال روغتیایي ادرسونه همکارۍ ته چمتو دي. سهار ګل احساس امید راډیو ننګرهار.